ډېر په عذاب به یم قسم دی د مارانو خوا کې چې مړ شم خخ مې چېرته نه کړې د یارانو خوا کې ډېر په عذاب به یم قسم دی د مارانو خوا کې او چې مړ شم خخ مې چېرته نه کړې د یارانو خوا کې زه مهربان وزیر ته ستا د خولې خبرې اورم ناست یم یاره ستا د کور د ماشومانو خوا کې ډېر ښه دی ما چې په قرض و جوړ کړی درته هغه بنګلې دې په ډیران کې راغې زما د ښکلې کابل سپینې واورې ارمان یې ماته په ملتان کې راغې سلامونه ملګرو ستاسو ملګري نازک خان یم او راغلی یو د ګران ملګري د ځوان فکره شاعر وزیر مهربان خوا له زه او یاسر را روان شو او راغلو وزیر مهربان د ژوند ژواک نه به تاسو خبره مونږ د ژمي په سر کې د وزیر مهربان نه یو خپرونه را جوړه کړې وه بیا مو له تاسو ملګرو سره شریک کړې وه خو وزیر مهربان د افغانستان سره تعلق ساتي او هغه وایي چې نازک خانه په څو ورځو کې روان یم یو ناستې را جوړو به او بس دغه مازدیګر د یاد په توګه باندې مونږ را جوړ کړی دی او د وزیر مهربان سره ناست یو نو راځئ د وزیر مهربان نه به نن خواږه خواږه شعرونه اورو د هغه د ژوند نه تاسو هسې هم خبر یې چې وزیر مهربان څه کار روزګار کوي هغې نه هم خبر یې او د هغه شعرونه هم تاسو اورېدلي د وصال د مازدیګر د یوټیوب له لارې نو هغه به تاسو کتلی وي خو نن یو وارې بیا وزیر مهربان ډېر ښه شعرونه لیکلي دي ما ته یې ویلي دي او چې کله هم شعر ولیکي نو ما ته یې راولیږي نو زما ډېر زیات خوښ شوي نو مونږ وی چې یو ناستې ورسره را جوړ کړو راځئ وزیر مهربان اورو وزیره سلامونه وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه یازک صاحب چې تاسو هغه ځای نه زموږ لپاره دلته راغلی الله پاک مو خوشحاله ساته آمین آمین بس شعرونه به راته وایې تاسو هم د دې پوښتنو نه او د دې قصو نه راتېرې خیال دی بس شعرونه مونږ ته او زموږ دغې ملګرو ته ووایه دغه یو غزل ده وایي لاړې د کلي تماشې ته لاړې زموږ خبرې اوس جرګې ته لاړې ځواني دې تېره میخانه کې کړله خو چې سپین ږیری شوې کعبې ته لاړې ډېر ښه دی ډېره مننه او پاسپورټ دې جوړ کړو د عمرې دپاره شیخه نو ته خو امریکې ته لاړې ډېر ښه یار مهرباني پاسپورټ دې جوړ کړو د عمرې دپاره او شیخه نو ته خو امریکې ته لاړې زما د کور په لاره تېره شولې او د رقیبانو دروازې ته لاړې د ځان دپاره دې غلاګانې وکړې او جومات دپاره بیا چندې ته لاړې د ځان دپاره د غلاګانې وکړې او جومات دپاره بیا چندې ته لاړې د ملایانو خواویا ډلې دي ته پکې کمې عقیدې ته لاړې د ملایانو خواویا ډلې دي او ته پکې کمې عقیدې ته لاړې د خپل غرور انجام دې ولیدلو او موټر نه پرېوتې رکشې ته لاړې د خپل غرور انجام دې ولیدلو موټر نه پرېوتې رکشې ته لاړې او وزیره مونږ چې پټولې کور کې هغه خبرې مو حجرې ته لاړې ډېر ښه دی یار ډېره زیاته مننه وایي ما ته ګوره د جانان سینګار ته ګوره او روغ ته ګوره او د زړه بیمار ته ګوره که په رب مینېدل غواړې نو بیا خو د رحمان او د اقبال اشعار ته ګوره که د یار سره ننګي درته یادېږي هره ورځ د قندهار انار ته ګوره که د یار سره ننګي درته یادېږي هره ورځ د قندهار انار ته ګوره زه یې پرېښودم په بل سړي واده شو او د کمسلې جینۍ دغې کار ته ګوره او تورو زلفو ته د پیغلو مه ورګوره تورو زلفو کې پټ شوي مار ته ګوره دومره لوی زړګی لرمه په سینه کې د بټخېلې دغې غټ بازار ته ګوره ډېر ښه دی مننه او دواړه یو شانتي یو دواړه بې مزې یو ما ته ګوره او دې زوړ اخبار ته ګوره ډېر ښه دی مننه او په وزیر مهربان غلي مه تېرېږه او کله کله خو دې خوا روزګار ته ګوره چې ستا په عشق کې لیونی هم نه یم نو بیا خو زاړو سړی هم نه یم چې ستا په عشق کې لیونی هم نه یم نو بیا خو زاړو سړی هم نه یم دا خو غمونو کړم بې وخته بوډا کنې نو زه خو لا زلمی هم نه یم ډېر ښه دی یار دا خو غمونو کړم بې وخته بوډا کنې نو زه خو لا زلمی هم نه یم هر لاروی چې په کاڼو ولي هغه د خوار سړي تندی هم نه یم تا رانه هسې خپل باڼه واړول زه خو لا زړه باندې سوری هم نه یم مننه او د محبت رشته خو پرېږده یاره او نږدې تربور دې یم پردی هم نه یم جنګونه هم ځان ته په بیه اخلي او بیا دعوې کوي چې سپی هم نه یم جنګونه هم ځان ته په بیه اخلي او بیا دعوې کوي چې سپی هم نه یم چې بیا په تا باندې باور وکم او دومره وهلی خو خدای هم نه یم چې بیا په تا باندې باور وکم دومره وهلی خو خدای هم نه یم او زه د وزیر فکر ته چرته رسم زه خو عقل کې بچی هم نه یم دا یو بل غزل دی وایي مینه دې ولیده د مینې زور دې ولیدلو مینه دې ولیدله د مینې زور دې ولیدلو زما د دومره خاموشۍ او شور دې ولیدلو لکه چې زړه دې رانه موړ شو د غربت په وجه راغلی او لاړلې زمونږ کور دې ولیدلو ډېر ښه یاره ډېره زیاته مننه وایي لکه چې زړه دې رانه موړ شو د غربت په وجه او لاړې او راغللې زمونږ کور دې ولیدلو دا خو مې لږ وضاحت وکړلو د ژوند په اړه
ډېره به وجاړې لیلا که نور دې ولیدلو. ډېر ښه دی. ډېره مننه. او بیا به هېڅوک هم د زړګي له درده نه خبروي که د رقیب د لاس د درد ټکور دې ولیدلو. ستا نه جایداد غواړي زمانه د یو کور کرایه، ستا نه جایداد غواړي زمانه د یو کور کرایه، او خپل رور به ښکل کړي که زمونږ رور دې ولیدلو. ډېر ښه یاره، ډېر ښه یاره، دا بیا ووایه یار. ستا نه جایداد غواړي زمانه د یو کور کرایه، او خپل رور به ښکل کړي که زمونږ رور دې ولیدلو. چې غېږ کې ستا وي او په خیال کې نور خلک ګرځي، ورید به شي ډېر که د جنت دا اور دې ولیدلو. ډېر ښه دی. زما په ورانې پښتونخوا به ډېرې اوښکې تویې کړې، خو که یو ځل د پنجابي لاهور دې ولیدلو، هغه وزیر مهربان هغه رنګه پاتې نه دی، ډېره خفه به شي که تور او سپور دې ولیدلو. ډېر ښه دی. وایي هسې د ژوند روزګار تې مه جوړوه او مینه کوه خو کار تې مه جوړوه، تصویر مې واخله خو سنبالې کېږده او بس پرونی اخبار تې مه جوړوه. ډېر ښه دی. اظهار د مینې په خندا کې کوه، د خوارې خولې ازار تې مه جوړوه، اننګي سره ساته خو دومره هم نو د قندهار انار تې مه جوړوه، او په اشارو یې دومره مه تاویږه، یار د یار ساته پلار تې مه جوړوه، او زړه کې د هر بت پرست مه ځایوه، بیخي دا تا دربار تې مه جوړوه. ډېر ښه دی. مننه. او د خولې سلام دې لږ په وخت رالیږه او د شکارپور اچار تې مه جوړوه. ډېر ښه دی. مننه. د خولې سلام دې لږ په وخت رالیږه او د شکارپور اچار تې مه جوړوه، تپوس کوه د خپل وزیر مهربان، پردی پردی اغیار تې مه جوړوه. ډېر ښه دی. ستا نظر په قاتلانو کې راځي او زمونږ زړونه شهیدانو کې راځي، چې په زړونو باندې پاک وي مینه ناک وي هغه خلک په ډمانو کې راځي، چې په زړونو باندې پاک وي مینه ناک وي هغه خلک په ډمانو کې راځي. ستا کالتوس او ستا ټوپکې قیمتي دي، زما وینه په ارزانو کې راځي، چې د خپلې خاورې سپکه چاته وایي هغه کس مردګاوانو کې راځي، چې د خپلې خاورې سپکه چاته وایي هغه کس مردګاوانو کې راځي، او ګزارونه یې پاسته پاسته لګېږي، د لاس کاڼي د ګلانو کې راځي. ډېر ښه دی. مننه. او دا زما د زړه په وینو باندې موړې چې سرخي د باړخوګانو کې راځي، په مرګي زما خاموش دي هغه خلک چې د خاورې مشرانو کې راځي. مننه. او زه وزیر مهربان هغه شانتې مس یم ستا خیرې په دعاګانو کې راځي. لیونتوب نه مني، د مینې روایات نه مني، او دا ښکلي ښکلي چې زمونږ احساسات نه مني. لیونتوب نه مني، د مینې روایات نه مني، او دا ښکلي ښکلي چې زمونږ احساسات نه مني. ما په خپل زړه کې د هغې د یاد منظر جوړ کړی، او کومه کافره چې زما د زړه جومات نه مني. مننه. او زه د پیرانو استانې د غره په کاڼو ولم، او پیران وایي چې زمونږ تعلقات نه مني. او داسې به ډېر وي چې د ژوند نه انکاري خلک وي، خو داسې څوک دنیا کې نشته چې ممات نه مني. دا کبرجن ملنګان سوال په بدماشیو غواړي، چې غوښه نه وي پکې وریجې د خیرات نه مني. او بیخي زما د محبت په قدر نه پوهېږي، او زما د پاک او د سپېڅلي عشق جذبات نه مني. عمر یې ټول په انتظار تیر کړو ورته، عمر یې ټول په انتظار تیر کړو ورته، او جانان زما د خوارو سترګو احسانات نه مني. شیخان د خپلې تجربې ورباندې نه خرڅوي، او دا ګناهګار وزیر دار چا کرامات نه مني. ډېر ښه دی. وایي دا خو دنیا ده، دلته هر رنګ اسباب خرڅېږي، او دلته ګناه خرڅېږي، دلته هم ثواب خرڅېږي. موږ نه میوه نه اخلي، خلک ستا نه زهر اخلي، زمونږ شات له کاره وتې ستا شراب خرڅېږي. مننه. نه اوس مطرب لرو په قام کې نه شپونکی پاتې دی، نه د شپېلۍ پوښتنه شته او نه رباب خرڅېږي. یو دکاندار نه مې تپوس وکړو چې حال دې څه دی، هغې ویل چې نه قلم او نه کتاب خرڅېږي. خریداران هغه شراب په ډېره مینه اخلي، کم چې دکان کې د 8 کالو خراب خرڅېږي. او نه د جواب خلک لرم، نه د پوښتنې خلک، د بدن وینه مې د خاورو په حساب خرڅېږي. او بازار کې نشته آینې چې پکې ځان وویني، د شیخ تسبیح پکې اوږدې لکه طناب خرڅېږي. او ما بدقسمته وزیر دواړه په خندا اخیستي، د عشق بازار کې یو سراب بل استراب خرڅېږي. ډېر ښه دی. یو لنډ بهر والا دا ستا ډېر خوښي سي. صحیح ده ووایه که نه. وایي غمګین جانان به نه وي، زما ګریوان به نه وي، او جام چې د شونډو نس کښي مسلمان به نه وي. زلفو دې وخوړلم، ما ویل ماران به نه وي، او پیغلې به ځان جوړوي، د یار پیزوان به نه وي. چې ته بنګړو ته رسې زما دکان به نه وي، که ما کتاب تلاس کو دا ملایان به نه وي، او چې ګراني نه وي پکې نو پاکستان به نه وي. او که په بام وختله د شیخ ایمان به نه وي، او زما د اوښکو قیمت دومره ارزان به نه وي، او وزیر چې درد نه لري نو مهربان به نه وي. وایي دیدن دې راوړه دروازې ته دې راغلی یمه. دیدن دې راوړه دروازې ته دې راغلی یمه، که واپس لاړم نو بیا به درنه تللی یمه. ډېر ښه یاره، دا بیا ووایه. ډېره مننه. وایي دیدن دې راوړه دروازې ته دې راغلی یمه، او که واپس لاړم نو بیا به درنه تللی یمه. یو خو انسان یم، اشرف المخلوقات هم یمه، او بل افغان یم نو خامخا به ښکلی یمه. ډېر ښه دی.
داسې سړی یم چې مثال مې د پښتو کتاب دی داسې سړی یم چې مثال مې د پښتو کتاب دی چې نه لوستلی یم نه چا لیدلی یم ډېره زیاته مننه داسې سړی یم چې مثال مې د پښتو کتاب دی چې نه لوستلی یم نه چا لیدلی یم په ظاهر سم د هندوستان د تاج محل غوندې یم په ظاهر سم د هندوستان د تاج محل غوندې یم د ننه ځان کې وران ویجاړ یم زوړ کلی یم ډېره زیاته مننه او څادر هغه یم په اوږه چې مې څوک نه ګرځوي دا هغه یم چې جوارګر لالي بایللی یم ډېره زیاته مننه څادر هغه یم په اوږه چې مې څوک نه ګرځوي او دا هغه یم چې جوارګر لالي بایللی یم ګرانه د اوس که د طبیب په دوایانو جوړ شم خراب یم کابلو سترګو خوړلی یم مننه او څومره بې شرمه یم چې بیا یې نن کوڅې ته راغلم څومره بې شرمه یم چې بیا یې نن کوڅې ته راغلم پرون شپږ پیرله کرینه شړلی یم او زه مهربان وزیر یوازې لیونی خو نه یم په محبت کې سړیتوب نه هم وتلی یم او څه د ډمانو خوا کې څه د ملایانو خوا کې ما زندګي د تېره کړې څه د ډمانو خوا کې څه د ملایانو خوا کې او ژوند مې تېر کړی د سوچه مسلمانانو خوا کې ډېر په عذاب به یم قسم دی د مارانو خوا کې چې مړ شم خښ مې چېرته نه کړې د یارانو خوا کې ډېر په عذاب به یم قسم دی د مارانو خوا کې او چې مړ شم خښ مې چېرته نه کړې د یارانو خوا کې راپسې مه ګوره جنت او جنتیان د جنت راشه ولاړ یم د تورو دوزخیانو خوا کې چې داسې حسن لرې خود به دښمنان هم لرې ازغي خو خامخا وي یاره د ګلانو خوا کې لکه چې دلته کې ارزښت د انسانانو شته دی لکه چې دلته کې ارزښت د انسانانو شته دی یو بېګریوانه ملنګ ناست دی د شاهانو خوا کې مننه هغه متل دی چې هندو ستړی خدای ناراضه هغه متل دی چې هندو ستړی خدای ناراضه هسې دې تېره زندګي کړه د بوتانو خوا کې مننه او زه به جنت کې هم په ښکلو پسې منډې وهم یا به د حورو خوا کې یم یا د غلمانو خوا کې زه مهربان وزیر ته ستا د خولې خبرې اورم ناست یم یاره ستا د کور د ماشومانو خوا کې زه مهربان وزیر ته ستا د خولې خبرې اورم ناست یم یاره ستا د کور د ماشومانو خوا کې یو دا ده وایي ستا په څادر زما په سیرې ګریوان غلي ناست دي زموږ په حال باندې د وخت واکداران غلي ناست دي پرون چې امن و هر چاته و دې نارې وهلې نن چې خبره د جنګ راغله یاران غلي ناست دي ډېره زیاته مننه پرون چې امن و هر چاته و دې نارې وهلې او نن چې خبره د جنګ راغله یاران غلي ناست دي ښکاري چې دلته شریعت خلکو په زور راوستی میخانې تشې تورې دي او ساقیان غلي ناست دي نه د یار نوم اخلي او نه په وجود خولې لګوي په دې جنې باندې د مینې پیریان غلي ناست دي په حقیقت کې دې زما د سر سودا کړې ده په حقیقت کې دوی زما د سر سودا کړې ده او زما په مرګ باندې چې کم کسان غلي ناست دي څه مو وطن وران دي او څه د وطن خلک وران دي څه مریضان غلي دي څه طبیبان غلي ناست دي او یار نه مې خوله واخیسته ولې یې کافر نه کړم په څه خبره دا ده و چې شیخان غلي ناست دي او وزیر دلته جوړې مینه کول کفر ښکاري معشوقې غلي دي عاشقان غلي ناست دي مننه د مینې جنګ دی د نظر او د چشمانو جنګ دی ښه ګرم جنګ دی او زموږ د عاشقانو جنګ دی خپل ځان ته نه ګوري او خپل ګریوان ته هم نه ګوري چې د خانانو په سرونو د خوارانو جنګ دی ډېره مننه خپل ځان ته نه ګوري او خپل ګریوان ته هم نه ګوري چې د خانانو په سرونو د خوارانو جنګ دی راشه زمونږ د میدانونو تماشه خو وکړه یو خوا د سپو جنګ دی او بل خوا د چرګانو جنګ دی ډېره زیاته مننه راشه زمونږ د میدانونو تماشه خو وکړه او یو خوا د سپو جنګ دی او بل خوا د چرګانو جنګ دی خو چې خبرېږم نو پښتون په پښتون ډلې ګړي خو خبر نه شوم چې نن د پنجابیانو جنګ دی مننه او خلکو په یو دنیا کې بله دنیا هم جوړه کړه او راشه زما د پښتنو په اجړاګانو جنګ دی او خپلو کې جوړ په یو جوړ نه راځي هېڅ نه پوهېږم ډېرې مودې نه را روان د ملایانو جنګ دی او یا د خپل حسن پلوشو نه ناخبرې جنۍ او دا ستا په سترګو خو د ډېرو ملنګانو جنګ دی ناسیحان ګوره ما وزیر نه چې سړی جوړوي او د لیونو سره د وخت د هوښیارانو جنګ دی نن یې ویل چې روغ دې کله پرېږدم او درنه به خامخا پاګل جوړوم د شرافت خبرې لاړې راغلې او زوی یې تکړه شه درنه غل جوړوم د شرافت خبرې لاړې راغلې او زوی یې تکړه شه درنه غل جوړوم د چا یادونه پکې قید ساتم او د زړه په کور کې سلاسل جوړوم ما ویل اذان وشو جومات ته ځم او ساقي ویل پاتې شه بوتل جوړوم په تا مین خلک به هم معلوم شي او نن دې په کلي کې غوبل جوړوم او زه د یو داسې سوچ سړی یم چې یو له مزلونو نه منزل جوړوم ورته به څه ناڅه جواز ګورم او ژوند به وزیره پسه چل جوړوم
په رقیبانو کې ایمان ګورې او ته د هندو کور کې قرآن ګورې په رقیبانو کې ایمان ګورې او ته د هندو کور کې قرآن ګورې د خپل ښایست په غم کې ورکه یاره نه مې تڼۍ نه مې ګریوان ګورې ډېر ښه دی مننه په مندرونو کې خدای لټوي او په جوماتونو کې بوتان ګورې لکه چې دا د آخري راتلو چې زه نو څومره په ارمان ګورې مننه لکه چې دا د آخري راتلو چې زه نو څومره په ارمان ګورې او ته په ما پسې بیا کله ګرځې ته خو تر اوسه پورې ځان ګورې رب درته څومره لوی کمال درکړی او په ځمکه پروت یې او اسمان ګورې او ته زما زړه کې نفرتونه ګورې ته په جنت کې اوس شیطان ګورې وزیر خلکو نه ځانونه ورک دی او ته اوسګار خیلې چې جانان ګورې وایي له خپلو ټولو روایاتو نه باغي درغلم له خپلو ټولو روایاتو نه باغي درغلم د سنګل خوب ته د پشان د لیوني درغلم سرکشي هیڅ ګټه رانه کړه په دنیا کې ربا جنت ته درغلم خو خدای دوزخي درغلم نشنه بنګړي نه تور رانجه نه دنداسه د چترال بخنه غواړم ستا دیدن ته نن خالی درغلم مسلمانی مې په جومات کې ستاسو ولیدله اوس مې خانه کې ګورم ستاسو بزرګي درغلم په دې غرض به ستا د سترګو دیدنونه وکړم نن دې کوڅې ته په جامه د بنجاري درغلم نه مې ستا حق ادا کړو نه مې ستا رضا وکړله کعبې ته درغلم خو خدای زه چټي درغلم خو بیا هم تا ته زه د غرونو لیونی ښکارېدم که زه وزیر درته هر څومره فلسفي درغلم وایي چې ګرځوې کلي کې غټې سترګې تورې تورې او زمونږ به خود وي ارادې جانانه نورې نورې د جنگ میدان ته چې راځې نو اوس به جنگ ته وځې چغې به نه وهې چې راشه که نه مورې مورې د جنگ میدان ته چې راځې نو اوس به جنگ ته وځې او چغې به نه وهې چې راشه که نه مورې مورې لکه چې ښه د چا دیدن پسې بېتابه یې نن باڼه دې مړاوي مړاوي دي او شونډې سپورې سپورې ښکاري چې تا کې مزه نشته د خمار او سرور د میو جامه د ساقي په لاس کې شورې شورې یا لیونی یا ملنګه یا د پیغلې یاره نارې وهي راپسې خلک له هر لورې لورې زمونږ ایمان سره به وکړي بلها ډېرې لوبې زمونږ ایمان سره به وکړي بلها ډېرې لوبې او نری باران شالیلا باندې چې اورې اورې او زمونږ د کلي کوڅې ډېرې له یو بله لرې زه غره نه دې خوا اوسم ته د غره نه پورې پورې او په ما وزیر خو به یې خاورې اړولې هم وي ته چې راځې راځې جانانه او ما ګورې ګورې ډېره مننه وایي د زندګۍ تصویر نیمګړی وینم د مرګ په لاس کې د دار پړی وینم بېګا مې خوب کې یو منظر لیدلو زړګی یو ښکلي ته ورکړی وینم د شهید شوي پلار بچي ته ګورم پروت په یو مړی او بل مړی وینم د شهید شوي پلار بچي ته ګورم او پروت په یو مړی او بل مړی وینم ډم د ډمانو په مجلس کې یم د جنگ میدان کې ځان پیاوړی وینم د ستومانۍ شمال چې تیر شو په ما د ځوانۍ رنګ رانه وړی وینم او د مینې توان پکې نور نه لرم زړه مې د عشق په لاره ستړی وینم دا چې خاموشه د خفه خفه ده سوال په سترګو کې راوړی وینم وزیره وایم چې پښتو په ډاګه ځان د پښتو ټولنې غړی وینم وایي ځان ته یې ګل کړه د دښمن دپاره اور تې جوړ که ورور دې سینې ته رانږدې کړه او خپل رور تې جوړ که دا زما وینه واخله دا د ګلاب پاڼې واخله خو مصوره د جانان د مخ انځور تې جوړ که دا زما وینه واخله دا د ګلاب پاڼې واخله خو مصوره د جانان د مخ انځور تې جوړ که او په وطن کار وکړه وطن دپاره کارم وکړه هسې په خوله ورته کور مه وایه خپل کور تې جوړ که خپل پېښوری ښایست دې پټ که کابلي صادر کې زلفې د ټولې کړه راخلاصې او لاهور تې جوړ که او مستې سندرې د پښتون په غم کې وغږوه او د پښتنو د خویندو میندو شور ماشور تې جوړ که او زما د خولې خبره ستا په خوله کې نه ځایږي لږې د شونډو په سر واړه و پیغور تې جوړ که په تورو سترګو کې دې راوړه د اجل رنګونه او په تورو زلفو دې لږ کار وکړه منګور تې جوړ که او ملي بیرغ باندې وزیره خپل سر قربان که او ځان ته یې کفن کړه او څادر د خپلې مور تې جوړ که دا ډېره ښه شوه چې په خپل حساب راورسېدو او موږ ته زموږ د لیونتوب عذاب راورسېدو زما په سپورو سپورو زلفو کې ځان خوندي کړو د نورستان د ګل تخت سور ګلاب راورسېدو په حقیقت کې دا اجل راغی زما دپاره چې د رقیب په خوله د یار جواب راورسېدو زما د زړه سرکشي لوی وړو ولیدله د سترګو جنگ ته د بیتاب راورسېدو هم ګناهونه یې ټول لاړل ترجمه ته پورې هم میخانې ته د ملا ثواب راورسېدو زما د خولې سلام مغرور جانان ته راوړو ریبار شیخ ته وړون ته د شیخ د فلسفو کتاب راورسېدو زما د خولې سلام مغرور جانان ته راوړو ریبار وړون ته د شیخ د فلسفو کتاب راورسېدو یو څو بنګړي د یار د لاس او یو څو ماتې وعدې ما ته د ژوند د تېرېدو اسباب راورسېدو او وزیره زړه دې اوس په خپل اختیار کې کلک ونیسه جانان د زړونو پخوانی قصاب راورسېدو
وایي تور کمیس د بختور بختور ښکاري هره دشته پیښور پیښور ښکاري نن بیا جوړې بنګړو ته چل جوړ کړی جانان بیا سمرور مرور ښکاري او ستا نظرم خریدار را معلومیږي زما زړه هم سوداګر سوداګر ښکاري د پښتون کلتور یې ځان سره راوړی او میلمانه د اشنغر اشنغر ښکاري د پښتون کلتور یې ځان سره راوړی او میلمانه د اشنغر اشنغر ښکاري دا چې مخکې مخکې ځي او په شا ګوري دا سړی خو جوارګر جوارګر ښکاري هسې نه د جانان غم کې ډېر غمجن هسې نه د جانان غم نه ډېر غمجن شم ساقي جام دي ستمګر ستمګر ښکاري او نن زما محبت ته زړه رپېږي ستا طبیعت هم برابر برابر ښکاري او ما وزیر د جانان سترګې بیا لیدلې او دا چې رنګ مې مازدیګر مازدیګر ښکاري وایي د جانان سترګو ګیزان ولټوه او بیا په ځان کې خپل جانان ولټوه چې د ښکلو ته زړګی ورکوو یاره ورشه اوس پسې ډېران ولټوه چې د ښکلو ته زړګی ورکوو یاره ورشه اوس پسې ډېران ولټوه بودکده کې مې د مینې مونځ ادا کړو اوس فتفو ته ملایان ولټوه د باچا خان نظریې ته نظر وکړه فلسفه د غني خان ولټوه لیونتوب نه مې ستا کلی خالي نه دی په کوڅه کې د ګریوان ولټوه په بازار کې د ګرانۍ پوښتنه وکړه او په روژه کې مسلمان ولټوه هر دیوالې په ګولو باندې سوری دی لاړ شه ټول افغانستان ولټوه او اوس وزیره د جانان مخکې ګویا شه اوس وزیره خپل ایمان ولټوه وایي کعبې ته ځي خو د نهرو په مالت نه ځي دا دوزخي حاجي په لاره د جنت نه ځي هغه د چا خبره زوړ شولو خو موړ نه شولو هر څه به لاړ شي د سړي نه خو عادت نه ځي خپې به یې قبر کې پرتې وي شیطانت به کوي بعضې سړي نه دومره زر منافقت نه ځي او یا خو د خاورې په حساب او یا وړیا خرڅېږي په لوړه بیه د پښتون د سر قیمت نه ځي او ما په ټول ژوند کې بنګړي چا نه قرض نه دی وړي ما نه د پیغلې جنۍ مینه کې غیرت نه ځي او چېرته د چا په خپو کې پروت چېرته د چا په خپو کې زړه چې مې چېرته دي زما په اجازت نه دي چېرته په سلو کې یوه په نظر غوره راشي هرې جنۍ پسې زما د زړګي نیت نه دي سبا د وخت یاران زما سره پراله لاړ شي وزیره ما سره په لاره خپل قسمت نه ځي